چې په خله باندې د مینې دعوی کو او فرض مکوا فرض بکی دجال به انسانی د يهوديانو په نسل کې وي چې یو داسې زناور روباسو چې دا زناور به د خلکو سره وي دا سندري دا په فیسبوک دا ارسو چې ته به غلط کار کې دا ټیک ټاکی دا ټول د دجال د سورۃ الکهف د اولی لسو آیاتونو تلاوت. Subscribe to the MZTV. اے انسانا تسسیز پا دوکا کی واچولی دا هاغا کریم عزتمند او سخی ذاتنا ولی دا غنا مخڑولے دے بلزے کہ اللہ فرمائی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ او کله چې د هغه جنین ته پو سکړې شي چې هغه ژوندۍ پزمکه باندې خخ کړې شوی دا بأي ذنب قتلت چې په کومه ګناه باندې دا قتل کړې شوی دا بل ځکه الله فرمایي وإذا الوحوش حشرت او کله چې با د زناورو حشر وکړي شي دا ټول د قیامت علامات الله جل جلاله په قران کریم کې غټ غټ علامات ذکر کړي دي. او حدیث مبارک کی جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم خود تفصیلی د قیامت علامات بیان کړي دي خو علم د قیامت صرف الله جل جلاله سره دی. قیامت بکلی دا بغیر د الله نه بل چاته پد نشتا. یو صحابی مبارک راو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کئی مت الساعه قیامت بکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل ویحک وما اعتدت لها تباشی د قیامت پختری کې خود وای د قیامت د پاره تا تیار کړی سې دي نو دوه ورته ویجی ډیر منځونه وغیرہ خو مینه دي کړي مراد ته نوافل لزکه فرض خو بکې ډیر نوافل وغیرہ مینه دي کړي خودم ردا چې زړه الله رسول صلی الله علیه وسلم سره ز الله سره او د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت کوما نو نبی اسلام دا فرمایل انت مع من احببت تب قیامت کې عمره چا سره چې چا سره است امینه ده نو دی ګره دا مطلب هرگز نه دی چې په خله باندې د مینې دعوی کو او فرض مکوا فرض بکې نوافل خبرې دي یو سړی دوه رکعات نفل نه کوي په ورځ زندګي کې او فرض مکمل پورا کوي نو دا سړی د الله سره مینه کوي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي خو کدا نه کوي ځان دې مینه نه کوي دا دروغجن دی. نو روایتو کې راځي چې کله قیامت واقع کیږي دا غینه مخ کې به غټ غټ یو څو علامات ظاهريږي. د علماء کرامو په دوو علامات باندې تقسیم کړي دي علامات صغرا او علامات کبرا. غټ غټ علامات او واړه واړه علامات. یو د قیامت لوی نخا خروج الدجال د دجال راوتلی دجال به انسانی د يهوديانو په نسل کې وي د آدم علیه السلام په اولاد کې دي او انسان دي. د علامات نبی رسول الله سلام بیان کړی دي چې د یو سترګه داسې دا لکه راځوړند انګور دانا دا سترګه به راځوړند یو او د پدې تندی باندې ویل کېږي کافارا کافارا کفارا یا کاف الف فارا کافر خدا ما چاته نخ کاری وای د سره په یو لاس کی جنتی په یو کې به سره جهنمی خیالی حقیقی جنت او جهنم دې په لاس کې نشي اغشته خو روایتو کی راضی د جنت دا جهنم دی او د جهنم دا جنت دی او در الله ډیر اختیار ورکړي دي خو دې واصل کی نظر بندي کوي یو کس ته وای چې ما خدای منی او دې نمړه تاسو مرداري الله خو ډیر عظیم ذات ته
نو دی به ورته وایي که باران در باندې راووروم بیا مې ومني، مړي در راژوندي کړم بیا مې ومني. نو واقعي باران راووړو مړي راژوندي کول خو د الله کارونه دي. دی به ته وي کا دیو اسمان ته حکم وکړي داسې به خلکو ته ښکاره شي لکه چې باران راوورېدو، یا واقعي الله باران راوړی ځکه الله اختیار ورکړی دی. او قبر ته به لاړ شي ورته به ووایي د مور پلار قبر دی وښه چې راپیسوم دله. نو دی به قبر ته ودرېږي، قبر ته به وایي راپاسه. نو شیطان به د ده د مور په شکل کې راشي او شیطان به د ده د پلار په شکل کې راشي. نو دی به وایي چې هلکه دا خو د رښتیا یې ته خو مړي راژوندي که، ایمان به ور باندې راوړي، به دی لاړو تباه شو. بل یو کس ته به ووایي که تا مړ کړم او دوباره دی بیا راژوندی کړم بیا به ایمان راوړې ما باندې. او ته چې او بالکل دی مړ کي الله بیا راژوندي کي هغه. نو دا سړی ورته ووایي چې مخکې خو مې لا شک و، اوس خو مې مکمل یقین پیدا شو چې د دجال تاړو خدای کېدی نه شي. بهرحال خو د ده دا جهنم به خوښې دا جنت به یې نه خوښې ځکه دا د سترګو دوکه ده. دی به ګرځي په دې دنیا کې علاوه د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه، هلته نشي تللی، هلته فرښتې ولا چې نږدې کېږي فرښتې به یې شړي. او بیا مقام لد په فلسطین کې یو ځای دی چې نن سبا پې د اسرائیل قبضه الله دې تباه او برباد کړي. په دغه مقام لد کې اوس هغه ایرپورټ جوړ کړی دی. په دغه مقام لد سره به جناب عیسی علیه السلام راکوشي او د دې مردار نه به په توره باندې سر وهي. دی به ډېر وخت په دې دنیا کې ګرځي، ډېر خلک به تابعداري، ډېر طاقت دی د سره. د دې نه مخکې به د نبي صلی الله د امت مهدي علیه السلام رضی راغلی وي. عیسی علیه السلام به د دمشق په 2 مینارونو باندې راکوزیږي او د 2 فرښتو په اوږو باندې خپل لاسونه مبارک ایښي وي او ځوان د عیسی علیه السلام 23 کاله عمر کې اسمان ته ختلی دی، ځواني ده. دې کې به راکوشي عیسی علیه السلام دومره حسین او جمیل انسان دی چې د 2 فرښتو په اوږو باندې د دمشق په دې جامع مسجد باندې راکوشي. نو د ویښتو مبارکو نه به یې اوبه څڅېږي او د ګیرې مبارکې نه به یې اوبه څڅېږي او چې خپل مخ مبارک به یې ټیټ کړی چې اگر اوچت کې داسې خوشبویي به ترې نه خوره شي چې کوم مسلمان ته ورسېږي هغه ته به خوشحالي میلو شي او کافر به ترې نه مړ شي چا ته چې ورسېږي. عیسی علیه السلام به د سبا په وخت کې راکوشي، د سحر جمع ټیم به وي. مهدي رضی الله عنه به ورته وایي اے روح الله، اے د الله پیغمبر تاسو جمع ته وړاندې شئ. عیسی علیه السلام ورته وایي نه جمع به ته ورکې. مهدي رضی الله عنه د سحر جمع ورکي. عیسی علیه السلام خپل تابعدار د ځان سره والي او روان شي د دجال په تلاش کې. دغه مقام لد سره چې دجال څومره طاقتور انسان دی چې سیږي چې عیسی علیه السلام را روان دی وای دی به د یری نه دارنګي ویلی شي لکه واوره چې نور ته ویلی کیږي. عیسی علیه السلام به په کلار ورشي د دې مردار نه بسر وي، د دجال فتنه به د دنیا نه ختم شي. او بیا به عیسی علیه السلام مسلمانان به وسره وګرځي با کم ځای کې چې يهودي صحیح کوي وتبوي مسلمان شه، که مسلمان شو خو ډیره خدا، که مسلمان نشو سر به نه وای. اوس خدا سے نه دا، اوس جهاد کې ودوي مسلمان شه کنه مسلمانی کې وته ځان باندې جزیه او ټیکس ومنه، که جزیه او ټیکس نه مني بیا به سره جهاد کې. عیسی علیه السلام به جزیه ختمای یا مسلمان شه کنه مسلمانی کې 10 سر به نه والو. نو عیسی علیه السلام بغرزي ان تر دې چې کانه بوټه د هر سشا د يهودي پټي आवाज به وته کی اے مسلمان راشه زماشا د يهودي پټ دے، اے عیسی علیہ السلام راشه زماشا د يهودي پټ دے، راشه الواخور زماشا د پټ دے د اثر دی ہوا. نو الواخور د يهودي نه بسر وای. نو دین اسلام په ټوله دنیا باندې نافذ شي، مسلمانی براشي. عیسی علیہ السلام چې دنیا نه خطو نو وادي نه کړي، روایت گئی دی برا خوزیږي
دے با وعدہ کئی ویولد له او اولاد کیگی فیدفن معی فی قبری حضور پاک فرمائی زما قبر سر بما سر دفن کیگی دا غرنگی بی عیسیٰ علیہ السلام دا ازمکا دا عدل او دا انصاف نڈکا کی کفر بر دنیا نہ ختمی گی بیا جگل کفر دنیا نہ ختم شی اللہ با دا یو بل مخلوق ارادہ فرمائی چھے دویل شی یأجوج و مأجوج اللہ با حکم کی عیسیٰ علیہ السلام تا چی زما دا بندگان زان سر کوہی تور تبوزا کوہی تور تو مسلمانان لڑ شی اللہ با یو مخلوق را پرید چی دا دیر ظالم مخلوق دے او یاجوج و ماجوج ہم سمنگکوری ندی دم انسانان دی دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی دی او تقریباً دا غزوی دا یافس پا اولاد کے برازی انسانان دی خسخ شرپسند مخلوق تے روایاتو کی رازی چی جہنم تکل اللہ خلق غرزیں نو یو کم زر کسان با یاجوج و ماجوج نالی او یو انسان با نورو نالی مطلب جہنم ہم دا غیر رکی کی دمرا کثیر مخلوق تے او دمرا پا تعداد کی دیر دی وی جی پا یو سمندر را خوشی شی نو دا اولنائی طبقہ اول چی مخ کے کم صفونو والا کسان دی ای با دا سمندر دا سے پاک و صاف اس کی چی دا شاد خلق پیراتی گی دمرا زمانہ وقت با تیر شوی وی چی دا سمندر با دمرا اوچی چی دے با یار دل تا خوا بوی اس خوبا کی نشتا دے دمرا لوی دا غیل اخکر دے او دی غرونو باندے او دی غندو باندے برا روان شی قاتلان دی انسانانو دا مخلوقاتو ذوالقرنین سے بوتے او دیوال والے دے پاگی کی راگیر دی او مشہور خبر دا سار لگیا شی دیوال ماتای چلک کارپا دی شی وی آزائی یار ستلی شو دا با سبا لوگو سبا جراپا سے بیا خبر سے کی پراتی وی دیوال بیا جوڑ شوی یو رز بدے وی چی رازائی یار دا لوگ ونے کارپا دی شو انشاءاللہ نور کار با سبا لوگو بچی انشاءاللہ وہ جی سبا راشی بس آکاوہ دلک پاتی بد دیوال بمات کی او غرس چراوو بڑی لکر چینیانو او بڑی دنیا بانے بفاسات کئی چی با دنیا کی انسانانو پسی گرزی نیشی پیدا کولے مطلب یا ختم کی بیا بخپل غشی راوالی وی دا دنیا خلقم ختم کو دا اسمان دا مخلوقم ختمو غشی و بلا اسمان تولی اللہ با بخپل حکم سر آغا دیوینو نا گندگی لاندے بے وطراو غرزائی دے بوئی دک کرے دا اسمان مخلوقم ختم شو بیا با اللہ ارادو کی جدا یاجوج و ماجوج ہلاک کی ددئی پا سٹونو کی با ننکای پیدا کی دانی داغی دا وجہ نبدئی مرشی دم رڈیر با دیزمکا باندے پراتی چی عیسیٰ علیہ السلام دا کم مسلمانان را اپنی دی دی بدل تا تنگ شی چی دال آسا قسم مرداری دا اللہ با یو باران رولی گی اول با مارغان راولی دلویلوی ججور لویلوی مخوکو والا اب دے اچت کی اولوری بے چرتا یوسی بیا با اللہ باران رولی گی دا طول ازمکا با اللہ او انزی صفا بے گی دا بوئی با ختم شی بل دا قیامت علامت دے خروج الدابہ قرآن کریم کی اللہ جل فرمائی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اللہ فرمائی کلا چپدی خلق بان زما وینا واقعشی قیامت راشی وی منگ با دیل دزمکن یو داس زناور رو باسو چی دا زناور با دا خلق سر خبری کئی خلق تبوئی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون چی یقینا خلق زمون پا نخبان ایمان نلری او یقین پی نساتی دا زناور بزمکہ کی گرزی علماء لکی دا یو دا سے حیوان دے چی دا مخ کی او دا رستو پتہ نلگی دیر زیاد ویخت دی پی او دا دو چکم دا خپی دا جوڑون دی گوتا کدری جوڑون دی دغا یو جوڑنا بل جوڑ پورے فاصلہ با دولس گزوی دمرا دا لوی دے او دا خانہ کعبی نبروزی سو کوئی دا صفا دا غنڈی نبروزی او دا دی اگدوالی نا علاوہ پخپل دا دا اگدوالی چھ دزمکی نا خیٹ سمرو چھ دا اغا اویا گزا دا تاریخی خبری دی او دا دو وزری دی او سلوری خپی دی پس مکہ کی بگرزی کسوک ور پس منڈوئی راٹنگولی نشی او دا سر با یو مہوری دا کافر پتندی باندی میں ہوئی دا مسلمان پتندی باندی میں ہوئی
د کافر په تندي بولی گئی شي کافر، د مسلمان په تندي بولی گئی شي مؤمن. وای دومره به دا مؤمن او مسلمان واضح شي چې یو مسلمان به دکان ته راځي کافره یو کیلو دال راکا، ځکه په تندي به کافر لیکلی شوی. کافر براشي مسلمان ته مسلمانا چاول راکا یو 2 کیلو، دومره به یو بل په یو دسترخوان باندې بناستي. الګا کافر لګي وبراکا مسلمان اخواشه، دومره پوری بازار سو واضح شي. دا بل علامت ته. بل علامت د قیامت دا چې نور به د مغرب نه راوخیږي. روایتو کی راځي نور هر وخت الله ته سجده کوي چې الله ست ایجاد ته او خجم کنا، الله ته ایجاد نو چې او روخیږي دنیا باندې، د مشرق نه راوخیږي. یو ځل چې د انور کله پروزي نو په مغرب باندې پروزي، الله نو ایجاد غواړي چې یا الله طلوشم کنا. الله تعالی نو جواب ملوشي چې د کم زین راغله واپس اخوالات شه، نو راغله خو د مغرب نه دی، مطلب په مغرب پریو دی، نور به د مغرب نه دوباره بیا راوخیږي. خدا غشپا چې د کم په سبا باندې الله قیامت راولي، د غشپا به دومره وګد شي چې ګناګار خلق با پچو شي چې دا څه چللی، او نیکان خلق به وای چې دا شپه د حکمت نه خالی نه ده، یا خو ډیر خیر را خوشی دی یا ډیر لوی شر را روان دی. نو دای به الله ته ودرېږي په سجده بشي، الله ته عبادت شروع کی، نو دا شپه به دای باندې په خیر تیر شي. او سبا چې کله نور د مغرب نه روخي دا خلق به پچو چغو جاړي او توبې به وباسي، خو دغه وخت بیا دا چا توبه نه قبليږي حتی تطلع الشمس من مغربها. نبی اسلام فرمایي نه به یو مسلمان د ګنا نه توبه قبليږي او نه به یو کافر د کفر نه توبه قبليږي، بس هر څه ختم. دا بل علامت ته د قیامت. او بل علامت د قیامت دا دی چې یو اور به واقعش. یو اور خو روایتو کې راځي، نبی اسلام فرمایي اول اشراط الساعه نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. و د قیامت په اول نخو کې یو نخ دادا چې یو اور براشي، دا خلق به د مشرق نه مغرب ته بوزي، او یو اور داري چې د قیامت سره نږدې برا کوزيږي. دا بداسي اور وی چې د یمن علاقې نه بروزي، ملک یمن دا غي نه بروزي، او دا ټول خلق به د ملک شام سرزمین ته بوزي. د شام په سرزمین باندې با د حشر میدان الله لګي. سوال لا دی کله شام ټول ملک مواله، نو دا ټول دنیا سره د زناور زګه زناور به محشر کیږي. یا د حساب کتاب نه بس غي خور شي، انسانانو پیریان بپاتې شي، د پیریانو ماګانو نه په جنت کې منی خلاص، دا دواړه بپاتې شي، نور به ټول ختم شي. نو د شام زمګه وړه دغه به ټول دنیا څنګه راځي؟ جواب دا دی قران کریم کې الله فرمایي یوم تبدل الارض غیرها والسماوات. په دغه ورځ د قیامت باندې الله د ازمکه او اسمان دواړه بدلای، د ازمکه بني یو چټیل وار میدان به مفسرین کرام لیکي، اسمان بم بدلوي. نو دا اور بخلق د ملک شام سرزمین ته بوزي. او بل د قیامت علامت دا دی چې درې زونه داسې دي چې الته بخلق سم دم رواني، الله به باندې زمکه اوشل اعلان د بیزان تراکاږي. لکه روایتو کې راځي نبی رسول الله والسلام فرمایي تاسو نه مخ کې یو سړیو وېډیر په تکبر کې بهر دروته، الله دې زمکه د حکمو کو جزان تیرا کاغا، زمکه کولو شو دې ځان تراکو فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. نو دې با په دې زمکه کې تر قیامت پورې لاندې روان دي تر کوم الله غواړي. نو درې زمکه وداسي چې الته خلق په زمکه کې نه نوځي ژوندۍ، یو په مشرق، بل په مغرب، بل په جزیره العرب، د عرب په سرزمینو باندې. دا د قیامت هغه علامات دي چې دا په یو روایت کې ذکر شوی دی چې کله دا واقع شي د دین پس په بیا قیامت راځي،
او اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام چې د الله حکم ته تیار شپېلې تناس دغه بشپېلې وای دا ټول خلق بمړ شي بیا بشپېلې وای دا ټول خلق به د هغې سره راپاسي نو دا یو ډیره سخت ورځ د عزتمندو بعضې وخت به خلق وي یاره څومره خوند به کوي چې دې وخته پاتې شو د عیسی علیه السلام څنګه خوند خو به کوي خو ما ورته دې ورته الله پاتې کوي نه ګینې ما ورته به ټول دجال کاکا پسې روان یو ځکه د مونږ استاسو اعمال د دجال دا ټولې فتنې دي دا ټي وي دا سندري دا په فیسبوک دا ارسو چې ته به غلط کار کې دا ټیک ټاکی دا ټول د دجال فتنې دي او دا مونږ او ته ځوان ټول په دې کې راګیرو دا د دجال وړي وړي فتنې دي او د دجال غټه فتنه به بیا غي چې کله روزي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره عظیم انسانو چې دا غوی پزړه کې د مخلوق نه پټه یاره نه ولا چانه یریدو خو امت ته دا تعلیم ورکړې دي چې ګوره زه د دجال د شر نه پناه غواړم تاسو هم ته غواړئ اوس د نبی اسلام وی خدای مبارک تم سن شو ویلې دا د قران د حدیث ثابته خبره ده خو مو ته د بګی تعلیم نه جزئی غواړم تیم غواړه نو روایتو کې راځي څوک چې د جمعې په ورځ د سورۃ الکهف تلاوت کوي دی به الله د دجال د فتنې نه محفوظ وي او یو بل روایت کې راځي څوک چې روزانه د سورۃ الکهف د اولی لسو آیاتونو تلاوت کوي دی به الله د دجال د فتنې نه بچ کوي نو دا ډیره سخت ورځ ده الله نه د دې ورځې د سختۍ پناه غوښتل پکار دي چې خدایا د قیامت دغه سختون هم بچ کا د دین نبی اسلام پناه غوښتي دا او د ځن کدن د سختۍ نبی اسلام پناه غوښتي دا د قرض نه پناه غوښتي دا او د خیالات او وهمونو نه پناه غوښتي دا الله دې موږ او تاسو ټول د دې تکلیفاتو نه بچ کی او اخر خاتمه د ایمان باندې کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله من دك قیامت د سختون او ساته اخر خاتمه الله په ایمان سره وکړه صلی الله تعالی علی خیر خلق